د ثناګل د ویډیو په باره کې به زه تاسو ته ټول حقیقت وایم، ځکه چې روژه ده او عمرې له روان یم او موږ له پکار دا ده که نه چې په روژه کې موږ د خپلو ګناهونو معافي وغواړو د الله پاک نه، زموږ نه چې څونه ګناهونه شوي، ځکه چې ثابت کال د انسان نه ګناهونه کېږي، څه نه څه ګناهونه ترې کېږي او د روژې دا میاشت داسې ده که نه چې په دې کې الله پاک د هر چا مغفرت نصیب کوي. صرف د څلورو کسانو چې دی الله پاک مغفرت نه نصیب کوي، الله پاک نه بخي. کم کسان چې د مور و پلار نافرمانه، کم کسان چې حاسدي، کینې په زړه کې، کم کسان چې شراب څکي او کم کسان چې رشتې قطع کوي. باقي الله پاک ټول مسلمانان بخي. خو زه صرف دا یو خبر په دې کې کوم که نه چې ثابته میاشت تېره شوه او هر انسان لګیا دی د خپلو ګناهونو معافي غواړي او زموږ دونه کم نصیبې پښتانه دي که نه چې که فیسبوک ګورې، که ټیک ټاک ګورې، که یوټیوب ګورې، دقه یو اواز دی پکې وایي ما ته د ثناګل ویډیو په انباکس کې راولېږه او دا ریل ده او که دا فیک ده. ټولو پښتنو ته دا ښه پته ده چې دا ویډیو فیک ده او د هغې سره زما نوم یو کس پکې وسوي چې دا ارشد دا ویډیو کړی ده او دا یې وله شیر کړی ده. یا لکه تاسو به الله له څه جواب ورکوئ؟ تاسو ته پته ده موږ په دې دنیا باندې خو ټول ایدي دا دي ذلیله یو، که بمان ډزیږي هغه په پښتنو باندې ډزیږي، که د رزق تنګي ده هغه په پښتنو باندې ده. په دې سعودي عرب کې وګورئ هر انسان چې دی او څونه قومیت چې دی، څونه قومونه چې دي هغه ښه په کارونو باندې دي. زموږ پښتانه چې ګورئ ویډیوز یې صرف راځي وایي دا په کټ کې پروت دی دلته کې او د سره هیلپ وکړي، نور به یو کس تاسو یې نه، خو صرف د پښتون راځي. دا وجه څه ده؟ زموږ د اعمالو وجه ده. زموږ د پښتنو صرف یو سوچ دی چې کمې زنانه بهر بربنډې دي چې مونږ وینو نو مونږ وایي یا الله پاکه دنیا ورانېږي، یا الله پاکه او یا الله پاکه چې دی صحیح جامې واغوستې، پاکې جامې واغوستې او توبې وباسو چې دی په پرده کې شوې او چې کمې زنانه په پرده کې دي که نه نو مونږ وایي چې مونږ دا بربنډې کړې او مونږ د هغو وجود ولیدې. د الله بندګانو ګورئ دقه د حساب کتاب شی دی، کم چې ستاسو د مور، ستاسو د خور او ستاسو د ښځو سره دی، داسې د بل د خور، مور او د ښځو سره دی. په دې کې سوا څه نشته او دقه یو وجود دی چې د هلکانو دی، د ټولو هلکانو یو شانتي وجود دی او د ټولو زنانو یو شانتي وجود دی. د الله بندګانو وس د سره هم ټیم شته، یو 4-5 روژې پاتې دي. الله ته وجاړئ، پښتنو الله ته وجاړئ چې یا خدای پاکه دا مونږ کم طرف ته روان یو، مونږ خو تباه برباد شو. فیک ویډیو ده او هر چاته دا پته ده او زه وایم دا ویډیو چې چا روغه کړي ده هغه خو تباه برباد شو، ځکه چې دغه ویډیو چې ده څوک یې په واټساپ کې لیږي، څوک یې په څه کې لیږي، څوک یې په انباکس کې او لکه مطلب یو غیمه روغه ده د چا په سپینه جامه باندې داغ مه لګوئ. د الله بندګانو هر انسان به خپل جواب په قبر کې ورکوي او قلار شئ. اوس درته ووایم چې توبه وباسئ، الله پاک مقدر کړي چې الله پاک یې وبخي. ستاسو ټول یو جان مننه.